هغه حکم چې کلک غبرګون یې راپارولی دی له اجرایي ریاست څخه د دویم مرستیال محمد محقق د لرې کېدو په اړه د ولسمشر غني حکم د ملي والي حکومت د رامنځته کېدو د هوکړې پر تطبیق د څار کمیسیون کلک غبرګون راپارولی دی. د دې کمیسیون مشر وایي ملي والي حکومت د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ رامنځته شوی چې هیڅ لوری د بل لوري د لرې کولو صلاحیت نه لري. وحدت ملی همونطور که اشاره کردم بر مبنای یک توافق و بر اساس یک فرمول و بر اساس یک معادله ایجاد شد که هدف اساسی و بنیادی از او وحدت ملی و ثبات بود و متاسفانه در دوران حکومت وحدت ملی ما شاهد تشتت بسیار وحشتناک سیاسی بودیم و هستیم. د ملي والي حکومت د هوکړې پر تطبیق د څار کمیسیون خبرداری ورکوي که چیرې په دې فرمان ټینګار وشي د بلې ټاکنې پر سر به چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل وي تمرکز به وشي. این برنامه را وقتی که جناب رئیس جمهور خراب بکنه بنابراین ما باید در فکر ایجاد اداره موقت هم باشیم و این مسئله طرفداران بسیار زیادی در جامعه سیاسی افغانستان دارد. اجرایي ریاست یو ځل بیا د دې فرمان په وړاندې په کلک غبرګون سره وایي محمد محقق به د اجرایي ریاست د دویم مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هیچ طرفی از توافقنامه سیاسی حق و صلاحیت عزل و برطرفی طرف دیگر از توافقنامه را ندارد. استاد محقق به عنوان معاون دوم ریاست اجرایه کماکان به کارشان تا رسیدن به حکومت بعدی ادامه میده. امیدوار هستیم که اظهارات صورت نگیره که در تضاد با روحیه وحدت ملی و منافع و مصلحت اولیای کشور باشه. و در همه اعمال یو شمېر حقوق پوهان وایي ولسمشر هغه وخت کولی شي یو چارواکی له دندې لرې کړي چې خپله یې هغه ټاکلی وي. ریاست حکومت وحدت ملی در تقرر آقای محمد محقق نقش داشته باشد، در عزلشان هم میتونه نقش بسازایی داشته باشد، اما از لحاظ حقوقی هیچ چیزی قابل بررسی نیست چون در قانون اساسی افغانستان نه حکومت وحدت ملی پیش بینی شده و نه هم ریاست اجرایه. د ملي والي حکومت د هوکړې پر تطبیق د څار کمیسیون وایي یوازې په تیرو 8 میاشتو کې ولسمشر غني د ملي والي حکومت د جوړېدو د هوکړلیک 22 مورده نقض کړي دي او دغه کمیسیون هڅه کوي ترڅو په دې اړه چې په څه باندې 4 میاشتو کې ولسمشر د دې هوکړې 2 مورده نور نقض کړي دي بشپړ او رسنیز کړي.